وی ساجیبه شان الیکشن او پته نه لګېده اړې ګړې دا ټول وطن او پته نه لګېده ورله غرمنه ماسخوتن او پته نه لګېده ولاړ کوڅې ته به یو تن او پته نه لګېده سحر به یو شان ماښام بل شان ته به وې پوسټرې او ځایونه نه وو په یو بل به لګېدې پوسټرې د چا چانک و د چا پکې پیالې نښه وه د چا ګازره وه د چا پکې مولی نښه وه د یو بوجې و د بل پکې شکرۍ نښه وه چا راته وې د یو سړي پکې ډیبرۍ نښه وه د چا چنچڼه وه د چا پکې پنجره نښه وه د ملا ډولو د اجړا به مسله نښه وه څوک د ضلعو څوک د تحصیل ناظمان ولاړو څوک د جرنل نه څوک د یوت څوک د کیسان ولاړو دوه لکان به نو شپږ به بوډاګان ولاړو سلو وټونو ته به 200 کسان ولاړو هلته یو کلي کې د یو کور نه 4 ولاړو دوی زامن ورسره پلار او مور ولاړو هر چا د خپل لیډر نارې د زنده‌باد وخلې د مخالف سړي چغې د برباد وخلې چا د پاټۍ چغې ایستې چا د آزاد وخلې په جلوسونو کې چغې د فساد وخلې کلی په کلی چم په چمې تنازع جوړه کړه او پر یو کور اره کوڅه کې پتنه جوړه کړه دا الیکشن نه دی چې څوک پکې دوکه ونه کړي چې ضمیر خرڅ نه شي او لار پکې پیسه ونه کړي چې د یو بل ګریوان ونه نیسي لانجه ونه کړي دا الیکشن خو به د سره بیا مزه ونه کړي مزه خو دا کوي چې سر پکې په بل مات کړي او که د بل نه وي نو چې خامخا په خپل مات کړي ښځې په اوټ باندې جنګونه هېڅ خبره نه ده دا په یو بل پسې ګواښونه هېڅ خبره نه ده د سوک سپېړې ګزارونه هېڅ خبره نه ده یا خو سر مات او یا غاښونه هېڅ خبره نه ده چې په قلاره الیکشن په پښتونخوا کېږي نو د اوټ نه وروسته تبصرې به بیا په چا کېږي پښتانه ښه ښکاري بد نه ښکاري جګړو باندې چې الیکشن لړاوي ښه په جپړو باندې ورځي په یو بل راټینګېږي نه په پړو باندې یو بل سم شین کې په کوتکو او لوړو باندې خلکو به وایي جګړې نه دي دا د سپو کار دی خو اوس ماهران وایي چې نه د پښتنو کار دی چې الیکشن نه و خو چټي غولول دا خلک په امیدوارو باندې هسې تنګول دا خلک په برش کابلا میخ پیشکش پلګ نه پوهېدل دا خلک دا هم داسې نښې وي خو هسې شرمول دا خلک نورو قومونو ته انګاره ترقي نورو قومونو ته انګاره ترقي وشوه ماشاءالله مونږ پښتنو ته بدنیتي جوړه